نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د تجوید زدکړې یوټیوب چینل دوستانو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. هیله ده چې جوړ او روغ به یاست. دوستانو، بیا هم د تجوید د درسونو په ادامه سره راځو. نن زموږ او ستاسو درس دی مد لازم او ډولونه یې، یعنی دا وایو چې مد لازم کم مد دی تعریف یې کوو او ډولونه یې وایو چې کوم ډولونه لري. خو له هر څه نه مخکې دوستانو، تجوید زده کړه یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ د آینده درسونو څخه برخمن سي. نو موضوع مو د دوستانو مد لازم او ډولونه یې. لومړی د مد لازم تعریف کوو. هر کله چې تر حروف مد وروسته یعنی ما بعد سکون اصلي راسي دې ته مد لازم وایي. ګورئ دوستانو، هر کله چې تر حروف مد وروسته یعنی ما بعد سکون اصلي راسي، سکون اصلي مو ویلی موږ داسې سکون چې حرف په خپله ساکن یعنی ورغندی ولري، د سکون نښه ولري، دې ته مد لازم وایي. مثال یې وایو لکه الان. په الان کې دوستانو ګورئ موږ وایو چې تر حروف مد وروسته سکون اصلي راسي. دلته زموږ او ستاسو حروف مد څه شي دی؟ حروف مد مو دوستانو الف مد دی. دلته دغه لومړنۍ امزه چې زور لري په الف سره ولاړ دی، دا مو حروف مد سو. په تعریف کې وایو هر کله چې تر حروف مد وروسته دا مو حروف مد سو وروسته سکون اصلي راسي. سکون اصلي کم دی، امزه زور لري په حرف مد سره ولاړ سو، دا الف مد سو. د دې څخه وروسته لام راغلی، لام سکون اصلي لري. دوستانو وګورئ، لام دا دی ورغندی لري، یعنی که موږ وقف پر کوو یا وصل پر کوو په دواړو حالاتو کې دا لام ساکن دی. سکون اصلي دې ته ویل کېږي چې حرف په وقف او وصل دواړو کې ساکن، یعنی دا معنا چې حرف په خپله ورغندی ولري ساکن. نو دا دی تر حروف مد وروسته د لام سکون اصلي رالی. الان ټوله کلمه زموږ کار یوازې د آل سره دی. همزه په الف سره ولاړه سوه، دا مو الف مد سو. د دې څخه وروسته لام رالی، لام په خپله ساکن دی یعنی سکون اصلي لري، دې ته مد لازم ویل کېږي. دا د مد لازم تعریف سو. هر کله چې تر حروف مد وروسته سکون اصلي راسي لکه الان، دې ته مد لازم وایي. دوستانو، مد لازم خپله د مد عرضي یا مد فرعي په ډولونو کې شامل دي. بیا دغه مد لازم چې دی پر څلور ډوله دی. دغه مد لازم ځان ته څلور ډوله لري. راځو دوستانو لومړی ډول یې تعریفوو. لومړی مد لازم کلمې مستقل دی. مد لازم کلمې مستقل تعریفوو. هر کله چې په یوه کلمه کې تر حروف مد وروسته مشدد حرف راسي. تعریف ته ښه متوجه سئ دوستانو. مد لازم کلمې مستقل وایو. هر کله چې په یوه کلمه کې تر حروف مد وروسته مشدد حرف راسي، لکه دابه. موږ وایو هر کله چې په یو کلمه کې دغه د دابه چې ده دا کلمه ده، دا مد لازم اصلا ځان ته دوه ډوله لري. یو کلمې دی، بل حرفي دی. کلمې دا معنا چې په کلمه کې راسي، حرفي دا معنا چې په حروف کې راسي. بیا کلمې ځان ته دوه ډوله دي، کلمې مستقل دي، کلمې مخفف دي، او حرفي دوه ډوله دي، حرفي مستقل، حرفي مخفف. خو ما عموما څلور قسمه یې درته راوړله چې بېرته دغه پکښې کې شامل دي. نو چې موضوع بلې خوا ته ولاړ نه سي، راځي بیا تعریف کوو. مد لازم کلمې مستقل هر کله چې په یو کلمه کې تر حروف مد وروسته مشدد حرف راسي. موږ وایو هر کله چې په یو کلمه کې دا به چې ده دا یو کلمه ده. کلمه چې د څو حروف چې کله سره یو ځای سي کلمه ځینې جوړېږي. دلته هم دال دی، الف دی، با د ها سره یو ځای سوي یو کلمه یې جوړ کړې. هر کله چې په یو کلمه کې دا مو کلمه سوه تر حروف مد وروسته. حروف مد مو دا دال چې په الف سره ولاړ دی دغه الف مد دی، وروسته مشدد حرف راسي، دا دی مشدد حرف رالی. یعنی تعریف یې داسې سو، هر کله چې په یو کلمه کې دا کلمه سوه دا به تر حروف مد وروسته مشدد حرف راسي. حروف مد مو دال دی، دا دال چې په الف سره ولاړ دی دغه الف دی، مشدد حرف دا با ده چې راغله، دې ته مد لازم کلمې مستقل وایي. ګورئ
دې ته مد لازم ولې وایي؟ مد لازم ځکه ورته وایي، مد لازم تاریخ مو لوړ وکړي چې تر حروف مد وروسته سکون اصلي راغلی دی. تاسو به نو وایاست چې په دا با کې سکون اصلي چیرې دی؟ دلته دا با چې مشدده ده دا دوه ځله ادا کېږي. لومړی ځل ساکنه، دوهمه پلا مشدد. ګوره داب بیا با ده، نو دا چې په الف مد سره ولاړ سو وروسته یې پلا با ساکنه راغله، دا خو مد لازم صحیح دی. بیا کلمې دې ته ولې وایي؟ کلمې ځکه ورته وایي چې دا په کلمه کې راغلی دی، دا با چې ده دا کلمه ده، یو دانه حرف نه دی. مستقل ولې ورته وایي؟ مستقل معنا ثقیل، دروند. دې ته مستقل ځکه ویل کېږي چې د حروف مده وروسته با چې راغلی ده مشدده ده. مشدده ده یعنې درنه ده. د مشدد دپاره په تجویدي قواعدو کې موږ او تاسو د مستقل کلمه کاروو. مستقل یعنې دروند. نو په لاندې ډول سره تعریف داسې کوو، هر کله چې په یو کلمه کې تر حروف مده وروسته مشدد حرف راسي دې ته مد لازم کلمې مستقل ویل کېږي. راځو دوهم ډول ته دوستانو. دوهم ډول یې دی مد لازم کلمې مخفف. دا کلمې مستقل او اوس کلمې مخفف وایي. هر کله چې په یوه کلمه کې تر حروف مده وروسته ساکن حرف راسي. ګورئ دوستانو نور د مد لازم کلمې مستقل سره یو رقم دی، صرف دلته تر حروف مده وروسته مشدد حرف راتلی او په مخفف کې تر حروف مده وروسته ساکن حرف راځي. بیا مثال دغه الان راوړو. ګورئ دوستانو امزه په الف سره ولاړه ده، دا مو الف مده سو، وروسته اعلان راغلی هغه په خپله ساکن دی، یعنې تر حروف مده سره وروسته ساکن حرف راغلی. یا که چیرې داسې وایو تر حروف مده وروسته سکون اصلي راسي، فرق نه کوي، سکون اصلي راسي یا ساکن حرف راسي. ساکن حرف خپله چې دی ساکن د سکون اصلي دی. نو دې ته مد لازم کلمې مخفف وایي. مد لازم ځکه ورته ویل کېږي چې تر حروف مده وروسته ساکن حرف دی، په آل کې راغلی دی او حروف مده امزه چې په الف سره ولاړه ده د دغه الف څخه وروسته ساکن حرف دا دی لام راغلی. او کلمې ځکه ورته وایي چې دا الان چې ده دا یو کلمه ده، یو حرف نه دی. مخفف ځکه ورته وایي چې د حروف مده څخه وروسته ساکن حرف راغلی. ساکن حرف چې دی هغه سپک دی، نو په تجویدي قواعدو کې د سپک دپاره د مخفف کلمه کارېږي. دلته مستقل کلمه ځکه کارېدله چې مشدد حرف تر حروف مده وروسته راتلی، او په الان کې د مخفف کلمه ځکه کارېږي چې حروف مده څخه وروسته ساکن حرف راغلی. نو دا دوه مدونه چې سو دوستانو دا یې کلمې مستقل سو او دا یې کلمې مخفف سو. راځو اوس دوه ننني ډولونه په حروف کې دي. دریم ته راځو دوستانو. دریم مد لازم حرفي مستقل دی. هر کله چې په حروف مقطعاتو کې ګورئ دوستانو مخکې موږ او تاسو ویله په دې دوه مدو کې هر کله چې په یو کلمه کې هغه کلمې وه، اوس حروفي وایو نو حروف مقطعات یادوو. هر کله چې په حروف مقطعاتو کې تر حروف مده وروسته مشدد حرف راسي دې ته مد لازم حرفي مستقل وایي. لکه لام میم. دا دوستانو دوه رنګه حروف دي، حروف مقطعات. یو حرف لام دی، بل حرف میم دی دوستانو. حرف لام او حرف میم. نو دلته موږ وایو هر کله چې په حروف مقطعاتو کې دا لام او میم چې دي دا دوه حروف دي مقطعات دي، تر حروف مده وروسته مشدد حرف راسي. حروف مده مو کومه دي دوستانو؟ د اول لام چې موږ او تاسو تلفظ کوو لام زور لري، په الف سره ولاړ دی، دا مو حروف مده دي. موږ وایو تر حروف مده وروسته مشدد حرف راسي. مشدد حرف مو کومه دي؟ دا خو حروف مده مو پیدا کړي. لام چې په الف سره ولاړ سو دا مو الف مده دي، وروسته مشدد حرف راسي. مشدد حرف دوستانو اول دواره ساکن میم راغلی دی، دوم پلا متحرک میم راغلی دی. موږ او تاسو د میم په قاعدو کې ولمرول کله چې لومړی ساکن میم راسي، دوهم متحرک میم راسي، نو د دواړو میمونو ترمنځ ادغام مثلین کېږي، ادغام صغیر مثلین. د دغه دواړو میمو څخه یو مشدد میم جوړیږي. صحیح سو دوستانو. نو اوس لام په الف سره ولاړ سو، د الف مده څخه وروسته یو دانه میم راغلی چې د دغه دواړو میمو تر مابینځ مشدد میم جوړ سو، دا مو مشدد حرف سو. موږ وایو هر کله چې په حروف مقطعاتو کې تر حروف مده وروسته مشدد حرف راسي. حروف مده مو لام چې په الف ولاړ دی دغه سو، او مشدد حرف مو دغه میم سو چې د دغه دواړو میمانو ترمنځ ادغام مثلین وسو، نو یو مشدد میم جوړ سو، دا مو مشدد حرف راغلی. نو دې ته مد لازم حرفي مستقل ویل کېږي. راځو دوستانو څلورم ډول ته. اخرنی ډول
مد لازم حرفي مخفف دی. لکه څنګه چې کلمې مثقل او کلمې مخفف وه، همداسې حرفي مثقل او حرفي مخفف سته. راځو تعریف کوو. هر کله چې په حروف مقطعاتو کې تر حروف مده وروسته ساکن حرف راځي. دلته مو مشدد حرف وایه، صرف او صرف دلته ساکن حرف وایه. لکه نون، موږ وایو هر کله چې په حروف مقطعاتو کې، نو دغه د نون حرف چې دی دا موږ او تاسو په املا لیکلی دی، په تلفظ کې صرف دا نون دی، یوازې او یوازې دغه کوچنک نون دی. نو چې بیا موږ او تاسو په املا باندې لیکو یا تلفظ کوو، نو بیا د په املا باندې داسې نون لیکو. موږ وایو هر کله چې په حروف مقطعاتو کې دا مو حروف مقطعات سو دا نون تر حروف مده وروسته حروف مده مو واو مده لري، ځکه واو ساکن دی، ما قبل حرف نون دی پیش لري، دا مو واو مده سو تر حروف مده وروسته ساکن حرف راځي. دا د نون دوستانو وګورئ په خپله ساکن یې ورغندی لري. یا که چیر داسې وایو هر کله چې په حروف مقطعاتو کې حروف مده وروسته ساکن حرف راسي، یعنی سکون اصلي راسي. ساکن حرف پر ځای باندې سکون اصلي ووایاست، مشکل نشته. ساکن حرف راسي لکه نون، نو دې ماته مد لازم حرفي مخفف وایي. دلته بیا مخفف ځکه کاریږي چې تر حروف مده وروسته ساکن حرف راغلی. ساکن حرف چونکې سپک دی، نو موږ تاسو د مخفف کلماتو ته کاروو. دوستانو دا مد لازم او د مد لازم ډولونه شول. مخکې دوستان موږ تاسو د مد په بحث کې یو بحث کړی، موږ مد دوه ډول دی، یو مد اصلي دی، بل مد عارضي دی. بیا مد عارضي نه ډوله درلودل چې په هغه کې دوستانو پنځه موږ او تاسو ویله، او څلور ډوله یې نور دغه دی اوس راغلل. مد لازم کلمې مثقل، مد لازم کلمې مخفف، مد لازم حرفي مثقل، مد لازم حرفي مخفف. پنځه مو هلته د مد په بحث کې عمومي ویلې به، څلور ډول شول دا یې نه. نو دا د مد فرعي نه ډولونه شول چې په هغو کې دوستانو یو مد لازم لینو، یو مد عارض لینو دا یې دوه، یو مد متصل، یو مد منفصل دا یې شپږ، یو مد عارضي وقفي دا یې صرف څلور، مد لازم څلور ډولونه شوله دا یې نه ډولونه. مد متصل و منفصل، مد لازم لین، مد عارض لین دا یې څلور، مد عارضي وقفي دا یې پنځه، او څلور همدغه د مد لازم ډولونه چې پنځه څلور نه کېږي، دغه نه ډولونه د مد عارضي یا مد فرعي هغه مشهوره ډولونه دي. دوستانو زموږ سره یو ځای سئ، د تجوید زده کړه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، نور ملګري او دوستان هم ورته دعوت کړئ. دوستانو صرف او صرف د یوټیوب په سرچ کې دغسې تجوید زده کړه نوشته کړئ، زموږ او ستاسو چینل ستاسو مخ ته راځي، په شنه لوګو کې دی، او تجوید زده کړه په پښتو او انګلیسي دواړو نوشته ده. چینل در سبسکرایب کړئ، څنګ ته یې د بیل یا زنګولې نښان هم در سره کلیک کړئ، تر څو موږ آینده درسونه تجوید یوټیوب چینل ته اپلوډ کوو، تاسو ته پر خپل وخت باندې نوټیفیکیشن یا خبر درکړي چې دا دې نوی درس اپلوډ شو. نو د نن ورځې درس همدغه مد لازم او د مد لازم ډولونه وه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.